پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت پر ضد خپل دویمه احتجاجي جلسه د اپریل په 14مه په کراچۍ کې وکړه. جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د بهرني فنډینګ کیس له لارې یې ګوند د ملکی سیاست نه د بهر کولو هڅې کیږي. زه دا غواړم چې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د بهرني فنډونو د کیسونو اوریدنه دی یو ځای وشي. عمران خان یو ځل بیا دا تور پورې کړی چې حکومت د یو سازش له لارې ختم شوی او مخالفه ګوندونه په دې کې ککړ دي. عدم اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی، یقین کرے مجھے اس کا پہلے پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا. زما پر ضد چې کوم د بې باورۍ تحریک کامیاب شو، ماته د هغې معلومات له وړاندې څخه وو، خو ماته چې په کومه خبره تکلیف راورسېد هغه دا ده چې سپریم کورټ د شپې 12 بجې خلاص شو، ګواکې چې زه یو غیر قانوني کار کولو والی یم. دا خبره به ټول عمر زما په زړه وي. ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. پخوانی اپوزیشن او موجوده حکومت ته عمران خان دغه تورونه وار په وار رد کړي او بیا امریکای هم څو ځله د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي. عمران خان د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له واکه لرې کړی شوی او بیا د اپریل په 11مه د مسلم لیگ نواز یو مرکزی مشر شهباز شریف د هیواد نوی وزیر اعظم په توګه منتخب شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.